السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ د ایمرجن اسیا جام سیالیو لپاره افغان لوبډله وټاکل شول. افغان لوبډله به د یادې سیالۍ په ترڅ کې خپله لومړۍ لوبه د جولای پر 14مه نیټه د عمان پر وړاندې ترسره کړي. همدغه راز خپله دویمه سیالۍ به د جولای میاشتې پر 14مه نیټه د کوربه لوبډلې سریلانکا پر وړاندې ترسره کړي. له همدې میاشتې د 18مې نیټې به بنګلادیش لوبډلې سره د سیالۍ ډګر ته کښته شي. د افغانستان د کرکټ بورډ د لوبغاړو د غوراوي کمیټې نن د راتلونکي ایمرجن کپ سیالۍ لپاره د شهیدالله کمال تر لوبډلمشرۍ لاندې افغان لوبډلې نوملړ وټاکل شو. له مهالوېش له مخې دغه سیالۍ به د راتلونکي جولای میاشتې له 14مې نیټې په سریلانکا کې پیل شي. له همدې میاشتې تر 23مې نیټې پورې به دوام ومومي. سربیره پر دې افغان لوبډله د غوره چمتووالي په مخه د یادو سیالیو له پیله به د بنګلادیش پر وړاندې 3 تمریناتي سیالۍ هم ترسره کړي چې په ترتیب سره به ترسره شي. د جولای میاشتې پر 1مه، پر 9مه، پر 11مه نیټه به په سریلانکا کې ترسره شي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې تکړه توپ وهونکی 23 کلن شهیدالله کمال د یادې لوبډلې د لوبډلمشر په توګه ټاکل شوی دی. د نوموړي ترڅنګ د لوبډلې د ملي لوبډلې د نورو لوبغاړو ترڅنګ ریاض حسن، احسان الله جنت، نورعلي زدران، بهیرشاه محبوب، شرف الدین اشرف، وفادار مومند هم اخیستل شوي دي. د افغان لوبډلې نوملړ شهیدالله کمال، لوبډلمشر اکرم علي خیل، اسحاق رحماني، وکټ ساتونکي ریاض حسن، احسان الله جنت، نورعلي زدران، زبید اکبري، بهیرشاه محبوب، الله، شرف الدین اشرف، اظهارالحق نوید، وفادار مومند، ابراهیم عبدالرحمنزی، سلیم صافی، ضیاء الرحمن اکبر، بلال سمیع شامل دي. همدغه راز په احتیاطي لوبغاړو کې به عبدالمالک اصغر، اتل عبدالباقي او زمان خیل ټاکل شوي دي. که مو چیرې دغه ویډیو خوښ شوې ده په چینل کې نوي یاست نو حتما زموږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.